ماته یې راکړه. موږ به په یو ځای کې په تماشو ښاغلي. بخښنه غواړو تاسې مو هم ستړي کړئ خو دا مهمه خبره ده که شخصي پرېکړه وای بیا زه څه نشم ویلی خو که بیا اداري ستونزه وي بیا دا موضوع ما پورې اړه لري. ښاغلیه عاکف او ښاغلی قیامي نیکله موږ سره دي اوس درځو. راځئ نو چې له دې ځایه لاړ شو نور څه ته په تمه کېږئ ها دوی زر موټر ته پورته کوي هله وروره هیله کوم خیر دی ما مه وژنئ په ما رحم وکئ خیر دی. دا بیا دغه خبرې چا در زده کړي دي ووایه ځناوره ها تېروتی وم وروره ورور جانه تېروتنه رانه وشوه ومې بښئ. راووځه کم اخله مخکشه نه یو را رسېدلي اوس چېرته یو ها ډېرې خبرې مه کوه غلی شه ته دې ته وګوره دوی خو ټول ډېر ډارندي خیري خیر دی ماته زیان مه رسوئ زیانمن ته نور څه زیان رسولی شو ته په دې نه پوهېږې قیامي نیکه خیري دوی موټر ته پورته که زه موټر له دې ځایه لرې کوم. مخکې شه مخکې شئ. دوه دقیقې له ما سره راشه غواړم تا سره خبرې وکړم. په سترګو ښاغلیه تاسو دې خوا مهرباني وکړئ. دا د صفه موضوع څنګه رامنځته شوه ما ته ځینې معلومات را رسېدلي او ځینې نه دي خو غواړم له تا یې واورم. ډېره مننه موږ هیڅکله دا نیت نشو لرلی چې له دندې او کار نه وتښتو یوازې یو عملیات کې ناکامه شو که رښتیا ووایم لومه کې بند پاتې شوم بله هیڅ کومه چاره نه وه. لومړی وزیر صاحب تاسو خو پوهیږئ ما خپله دنده اوس ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې مخته وړله. څو میاشتې کېږي چې د دعوا موضوع مې مخته وړه. زه پوهیږم چې څه ستونزې دي لیدلي موږ ټول په همدې حالت کې یو. د دعوا په موضوع کې یوازینی کار چې موږ کولی شو دا دی چې د عدالت مخې ته ټول سندونه او ثبوتونه په منظم ډول وړاندې کړو. وروستی خبره به د ترکیې خپلواک عدالت وبایي. دا د مغزي تومور د عملیات په څیر دی ډېر پام او معلوماتو ته اړتیا لري مهارت غواړي. موږ باید ښه او بد سره ګډ نه کړو. دا ډېرې دوامدارې ډلې دي کله چې دلته څوک پرې پښه ږدي له بېلابېلو ځایونو نه یې چغې راوځي نجیب امره دا د اته پښیز حیوان مثال هم د دوی لپاره کم دی. تاسو په دې پوهیږئ نجیب امره هر ځای کې ریښې ځغلولې دي. موږ هم په همدې توګه کار کاوه خو پای ته یې پرې نښودو وزیر صاحب د یو تور قرباني شو او هیڅوک هم زما تر شا ونه درېده چې د پیښې اصلیت معلوم کړي. نجیب امره موضوع حساسه ده تومور ډېر ژور ځای کې دی کار اسانه نه دی او څنګه چې مې وویل ما ته ځینې معلومات را رسېدلي کوم تور چې په تاسې لګېدلی د هغه په اړه معلومات لرم آن په دې هم پوهیږم چې تر شا یې د شا لاس دی. یعنې څنګه کله چې مې دا موضوع واورېده زر مې څېړنه پیل کړه ځینو ځایونو نه مې معلومات وغوښتل. وګوره دا دوسیه د استخباراتو له ادارې نه ماته رسېدلی. دا وکیل څو ځلې زمونږ د ډلې څارنې لاندې راغلی د مخکې له وخته زوال له نیول شویو کسانو سره یې پخوا ښې اړیکې تېرې کړي دي. پوه شوم الفره موږ دواړه پوهیږو چې دا تا ته یوه جوړه شوې لومه وه که څه هم اوس موږ سره حقوقو ته د وړاندې کولو لپاره ثبوت نشته بیا هم زه راضي نه یم چې ته لاړ شې. خبر اوسه وخت د هر څه درمل کیږي. ستا په څېر کس چې داسې دنده پرېږدي د باشرفه کسانو په مورال اغېزه کوي. دلته ستا د راغوښتلو لامل هم همدا دی خپله دنده به نه پرېږدې بېرته به دندې ته ځې. زه اړینو ځایونو ته امر ورکوم او دا پیښه په خپله څارم. دې موضوع کې کومه نیوکه هم نه منم. وګورئ نجیب امره له تاسې نه ستاسې د هم مسلکانو مورال مهم دی. موږ ته راښودل شوي چې امر اوسپنه هم پرې کولی شي. لومړی وزیر صاحب
دې ځوانانو ته وګوره ډیری یې د خپل عمر په پسرلي کې دي ځینې یې ګوډ شوي او ځینې نور یې ړانده شوي زرګونه ځوانان مشاهدان شوي وطن ملت او مسلک ته د پوروړی او له بلې خوا موږ د دې ځوانانو پوروړي هم یو آیا ته غواړې چې د دې ځوانانو سره نور هم یو ځای شي د دوی په لیدو مې زړه ورخلی وزیر صاحب اوس د لومړي وزیر په توګه نه بلکې د هیواد یو عادي وګړي په څیر له تا غوښتنه کوم چې دندې ته دې راوګرځې زه له وزیر صاحب او نورو ځایونو سره خبرې کوم دا موضوع په خپله څارم ته څه نظر لرې لږ څه مخکې ښي خوا ته تاویږو پیکاس زنګ وهلی که لږ سم چالاکي وکړې نو ماغزه به دې په موټر کې وشیندم پوه شوې ځواب ورکړه پوه شوم چیرته یې لاره کې یو ښاغلیه درځو عاقب هم در سره دی هو ښاغلیه را سره دی کایامینیک څنګه هغه څنګه ده ښه دی ټلیفون هغه ته ورکړه پیکاس غواړي له تا سره خبرې وکړي سمه ده ښاغلیه ورکړه څنګه یې کایا ډېر خوشحاله یم چې بیا دې غږ اورم ژوندی اوسې ښاغلی پیکاسه زه په بې صبرۍ سره تاسې ته په تمه یم موږ ډېر مه په تمه کوو نږدې یو ښاغلیه لږ وروسته به در ورسېږو سمه ده د لیدو په هیله سمه ده زما کسانو مینیک ژغورلی دلته راځي هغه هم له عاقب سره یو ځای ما فکر نه کوه چې عاقب به دومره بې عقل وي ښکاري چې اسیمو ورته د هوښیار فکر کوه کله چې هغه هم دلته راشي نو دواړه به سره یو ځای ډېر لږ وخت پاتې دی ثابته همدا چې عاقب په دې دروازه دننه راشي بیا دواړه مړه یې ښه نو ته څه وایې نجیبه مره بیرته غواړې چې د ارزروم ملي بس کې مو وسپاره کړم یا هم استانبول ته بیرته خپلې دندې ته راوګرځې له تاسو ډیره مننه کوم چې له ما سره مو له نږدې وکتل یوې بې انصافي ته مو دومره توجه ښکاره کړه زه نشم کولی چې ستاسې خبره په ځمکه وغورځوم وزیر صاحب یعنې نور نو بیرته خپلې دندې ته ورځم مننه کوم نجیبه مره مننه کوم ستا هر کار به د هیواد لپاره په خیر وي مورې فکر کوم پلار مې بیرته خپلې دندې ته راګرځي انشاءالله لورې سار له سبا غواړم تا بیرته خپلې دندې کې وګورم په سترګو هغه ثبوت مو هم پیدا کړی چې حقوقي ستونزې هوارولی شي یعنې د قانون له پلوه به هم زه خپلې دندې ته بیرته لاړ شم او وکیل به زندان ته لاړ شي هغه څنګه ثبوت دی دا هغه ثبوت دی چې وکیل به ډېر زر زندان ته ولیږي او خپله سزا به وګوري لومړی وزیر صاحب په رښتیا هم ته یو ښه پولیس یې ما هیڅ هم نه دی کړي خدای را سره مرسته وکړه خدای دې تل در سره مرسته وکړي چمتوی خیری هغه عاقب څارګر صاحب زه چمتو یم خو وایم نه کېږي چې زه دلته پاتې شم او په دې باندې پام وکړم په چا پام کوې خیری په دې کایا مینیک او د سړي باندې کایا خو خیر خو دا بل سړی راته په سر نه ښکاري اوس څنګه ښکاري اوس ډېر بېکاره ښکاري رښتیا وایم هله نو مخکې شه زه به څنګه شم ها غواړې د ده په څېر شې که نه غواړې نو غلی کښېنه سمه ده ژمنه کوم اغلی د هیواد او وګړي یې ستاسې په خاوند ویاړي هیله ده تاسې هم همداسې اوسئ ژوندی اوسې ښاغلیه باور وکئ موږ ټول هم پې تل ویاړو کوچنیه مهربانی ته چې لوی وکړه شې غواړې څه کاره شې غواړم د پلار په څېر مې پولیس یم او قاتلین ونیسم
آفرین زمره ښکاره ده چې د څه ډول سړي زوی یې کوچنی یم آفرین زوی آفرین اوس نو ماته اجازه راکئ ډیره مننه کوم چې زما خبره دې ومنله نجیب امره استغفر الله تاسې لطف وکړه چې د دومره کارونو سربیره مو موږ ته وخت راکړه انشاءالله تاسې نه شرمنده کوم د خدای په امان ملګرو څه وشول پلاره هله ووایه د څه په اړه مو خبرې وکړې مانا ولې مننه وکړه پلاره د آخرت پوښتنې بیا پیل شوې نجیبه زر کوه ووایه واله مې اندېښنه ډېره وې له ډېره تعجبه مې ستونی وچ شو اجازه راکړئ چې اوبه وڅښم چې ستونی مې تازه شي یا الله هله نو پلاره اوف واخله ماته یې مفریني راکړه هغه چمتو شئ بیرته خپل کور ته ځو زنده باد ډېر ښه ډېر ښه وشول بیرته خپل کور ته ځو ولې دې ماته غېږه راکړه لومړی تا ماته غېږه راکړه خورې زه یو نظر لرم هغه دا چې زه او مور به دې کور ته لاړ شو تر څو چې تاسې خپلې ستونزې هواروئ همدلته پاتې شئ څنګه فکر دی ډېر بد فکر دی دا وایې پلاره هلئ نو چمتو شئ چې لاړ شو زر کوئ هغوی څه شول ولې تر اوسه نه دي راغلي یو ځل بیا ورته زنګ ووهه دا غږ له کوم ځای راځي دا د چا موبایل دی زر دې ځواب ورکړي پیسا ګور له دې ځای وباسه ګازي وکئ زر کوئ ښاغلیه راځه چې له دې ځایه لاړ شو زر کوه تر څو چې هغه ونه وژنم هېڅ ځای ته هم نه ځم که لاړ نه شو موږ ټول به ووژل شو زر کوئ ګازي وکئ زر کوئ هغه راځي نو وژنئ زر کوئ زمونږ موټر چیرته دی مخې ته دی ښاغلیه ښه نو څنګه وکړو یو کار به وکړو ښاغلي هله زر کوه وسلې مو وغورځوئ که نه دی وژنم زمریه پوهېدم چې ته دلته راځې هله نو که نه وژنم یې سمه ده ارامه اوسه وسله مې غورځوم لیونتوب مه کوه ته څه کوې ارامه اوسه کم عقله ته ښه شکر دی زما لپاره د ژوند ګواښ سره مخ که ته دې ته ګواښ وای ثابته دا خو زموږ د ملنډو کار دی هغه کسان تښتي ماته یو وسله راکه صبر وکړه دومره زر په پښو مه درېږه ته ښه حالت کې نه یې خیرې ته دې په ثابت رور پام کوه زه بېرته زر راځم سمه ده تم په ځان پام کوه هله نو خلاص شه زر کوه زر کوه خلاص شه پیکاسا ته دلته څه کوې زما لاسونه یې ولچک کړي دي ښه ده چې راغلی دوی چیرته لاړل ته د وتلو ځای کنټرول امر مو پر ځای کېږي پیکاسا عقب راغی حرکت وکړه زر کوه زر حرکت وکړه پرله ټول به ووژني نن وې که سبا وي ستا مرګ زما له لاسه دی وتښتېدل هو شکر چې اوس ته له موږ سره یې ستاسې دواړو پوره وړی یم هیڅ خبره هم نه ده دا زموږ دنده ده څنګه وم ها ډېر ښه وې رښتیا وایې شاله وویلې زه مخ ته ځم په سختۍ مې د مخه ونیوله پوهېږم ډېر زړور ښکاري په تاسې مې زور هم نه رسېږي راځئ چې له دې ځایه لاړ شو ښاغلی اعظمو څنګه دغه سړي لاس کې پرېښودلم ډېر خواشینی یم کایا
اوس یې وخت نه دی. ښه نو که زه یې وژلی وای بیا موږ د دې دعوا لپاره مرګ منلی. خو تاسې نه پوهېږئ چې زه څومره وډار شوم. له موټر نه به دې وغورځوم بیا به پوه شې چې ډار څه ته وایي. خوله دې بنده که. قدرمنو لیدونکو د سولې او ملګرتیا خبرې له یوه نوي ګواښ سره مخ شو. هغه خبرې اترې چې د ډیپلوماټیکو کسانو او کردانو سره د سولې او ملګرتیا لپاره شوې وې هغو ته د زیان رسولو په موخه ځینو کسانو په استانبول کې د ښاروالۍ ملي بس په اور وسوځاوه. هغه پولیس چې د ژورو ډلو له منځه وړلو لپاره کار کوي د داسې کارونو د مخنیوي رانا ته دا دوسي یو ځل وګوره. نیولي دي او زر تر زره به هر څه سم شي. د ترهګري سازمانونو جوړ دولت په اړه معلومات دي. ډېر مهم معلومات پکې شته. تاسو وویل؟ تا ته مې وویل واده نه اورېدل؟ فکر کې تللی وم ډېره بخښنه غواړم. ته ښایې که نه؟ ښایم. یوسف چېرته دی؟ تر اوسه نه دی راغلی؟ هغه خو ډېر تکړه خبریال وخته. خبر پسې تللی دی اوس به راشي. خدایه ته راسره مرسته وکړه. نه پوهېږم چې څه وکړم. ته دې حالت ته وګوره چې زموږ په سر راغلی دی او ټول یو یو وشړلو. په ښکاره یې ځواب راکړه. میدان هغوی ته پاتې شو. سارګر صاحب که نجیب امیر نه وای تللی هېڅ به داسې نه کېده. رښتیا وایې ملګریه. کېدای شي همدا تر ټولو ښه کار وي. ته په خپله لاره لاړ شه او زه هم په خپله لاره. مخکې له دې چې د یو بل زړه مات کړو باید دا کار ختم کړو. یعنې هر څه دومره اسانه دي؟ ښه نو پاتې شه. نشم پاتې کېدلی. ته له ما سره لاړه شه. هیله کوم ما سره وعده وکړه. که ته دا ګوتمۍ ومنې د نړۍ تر ټولو نیکمرغه سړی به زه شم. د دې لپاره چې تا ته د نړۍ ټولې خوشحالۍ درکړم زه مې خپله ټوله هڅه کوم. هغې ته مې خپله ټوله مینه ورکړه. که ځان مې مرانه وغواړې هغه به هم ترې زر کړم. که یو بل سره مو مینه نه وای دومره ستونزې به مو نه وي لیدلې. ته اوس د ګرسون موضوع جدي نیسې؟ فکر مې کړی و ته به هم راسره لاړه شې. ممدوحه لږ څه منطقي فکر وکړه. زه به په ګرسون کې څه وکړم؟ استانبول کې نړۍ ته راغلی یم. استانبول کې مې زده کړې کړې دي. یعنې ته له ما سره نه ځې؟ نشم تللی. له تا نه هم نشم غوښتلی چې دلته پاتې شي. د هېڅ چا لپاره هم خپل ځان مه قربانوه. ان زما لپاره هم نه. هر څه تر همدې ځای پورې وو. په لومړي طوفان کې یو بل نه جلا کېږو. زموږ له لاسه نور څه نه راځي ممدوحه. کېدای شي همدا تر ټولو ښه کار وي. ته په خپله لاره لاړ شه او زه په خپله لاره. مخکې له دې چې د یو بل زړه مات کړو باید دا کار ختم کړو. یعنې دومره اسانه ده؟ ښه نو پاتې شه. نشم پاتې کېدلی. ته له ما سره لاړه شه. نشم تللی. سرګر صاحب تاسې ښه یې؟ د دې خبر سرلیک بخي خواته کېدو څنګه مو خوښه ده؟ نه زما پان کین خواته ښه راځي خو هلته بل خبر دی. خو دا خبر ډېر مهم دی. زما پان دا هم دلته ښه راځي. وګوره دلته بیخي ښه راځي. ته هم رښتیا وایې. که دا دلته کېدو بیخي ښه راځي. ملګرو زه اوس ځم. سمه ده لاړه شه. څه وخت بیرته راځې؟ زه ځم. سمه ده سبا بیا سره ګورو. هیڅ بیرته نه راځم. زه ځم. دا کار پرېږدم. نوره دلته نه راځم. څه څه وایې رانا؟ یعنې دنده پرېږدې او ځې؟ هو زه دا دنده پرېږدم. په دې څه شوي؟ سلام ملګرو زه راغلم. ټول زما خبرې واورئ. یو مهم خبر مې ترلاسه کړی. داسې مه کوه رانه. چا چې برید کړی ښکاره دی. دا د هغې ډلې کار دی چې غواړي کردان او ترکان په جګړه اخته کړي. لوی خبر درته وایم. تاسې پوهېږئ چې زه څنګه پوه شوم پخوا یې په خپلو پلانونو کې دا کارونه ټول یو یو لیکلي دي. خو په تاسې څه شوي ملګرو؟ زما خبرې نه اورئ که څنګه؟ رانا دنده پرېږدي. څه ټوکې کوې؟ ملګرو ممدوح ګرسون ته بدل شوی دی. څه؟ ما هم پرېکړه کړې چې له هغه سره لاړه شم. هېڅ هڅه مه کوئ چې زما مخه ونیسئ. سمه ده؟ ته په ګرسون کې څه کوې رانه خورې؟
نه پوهېږم یوازې په دې پوهېږم چې اوس باید له ممدوح سره واوسم خدایه دا خبره نه له کومه شوه هېڅ پوښتنه مه کوه هیله کوم په رښتیا ځي خورې یوه شېبه صبر وکړه خورې یوه شېبه رانه خورې یوه شېبه صبر وکړه هیله کوم هیله کوم مه راځه یوسفه رانه خورې مزه خیر دی زما په حالت پوه شه خورې زه بل څه درته نه وایم هر څنګه چې ته خوشحاله یې څه چې درته ښه ښکاري هماغسې وکړه خو زموږ په اړه هم فکر وکړه وګوره ډېر ښه خبر مو ترلاسه کړی په هر ځای کې به ډېر شور جوړ کړي که ته ستا دا خبرې ما هېڅ نه حیرانوي د خپل ژوند تر ټولو به ارزښته کس له لاسه نشم ورکولی د به ارزښته کس له لاسه ورکول څومره سخت وي ته هم پوهېږې سمه ده څه د چې زړه وایي هماغه کار وکړه دا خبره هېڅ مه هېروه رانه خورې زه تل له تا سره یم هر کله دې چې ما ته اړتیا پیدا کړې او زه راته ووایه بس ډېره مننه کوم دا خبرې دې نه هېروم ښه وخت ملګرو ژوند دی اوسې سارګر صاحب حالان یازي مخکې له تګه باید خبرې وکړو سمه ده څارګر صاحب خو تاسې هېڅ ښه نه ښکارئ څنګه ښه واوسم نیاسي نجیب امر لاړ له رانه نن جلا شوه هغه له ما سره نه ځي نور نو مه خفه کېږه څارګر صاحب ویلې په خوله اسانه ښکاري نیاسي زه هغې سره ډېره مینه لرم اوس پوه شوم یعنی په استانبول کې معشوقه لرې څه وشول اوس در سره نه ځي که څنګه دا هم بل کار نه لري زموږ خبرو ته غوږ نیسي دا ښځه مې هېڅ خوښه نه شوه تاسې پورې اړه نه لري اغلې ډېر پام کوئ له خپلې امرې سره مو خبرې کوئ تا امر نه ده لیدلی بې تربیګي مه کوه که وې کوم څه به وشي څارګر صاحب خبره مه اوږده وایي اوږدوم نیازي هسې هم اعصاب مې خراب دي ستاسو په ضد دعوا خلاصوم نور به په دې مسله کې کار نشئ کولی په خبره مې پوه شوې که نه هر څه چې کوې بې کله تا نه هېڅ نه ډارېږم چېرته ځې څارګر صاحب مه کوه سمه ده همدا اوس له دې ځایه لاړ شئ نور بېرته رانه شئ ستاسو په څېر خلک دې مسلک کې ځای نه لري کوم میدان چې ستاسو په څېر خلکو ته پاتې وي هلته په رښتیا هم ځای نه لرم ته په حقه یې مهرباني وکړئ دا زما کار دی استعفا ورکوم د خدای په امان اوس ارامه شوې تاسو ټولو ولیده چې له ما سره څه ډول خبرې وکړې نه مونږ خو څه نه دي اورېدلي مونږ خو هېڅ هم نه دي اورېدلي وروره تا څه واورېدل چېرته ځې څارګر صاحب نه پوهېږم نیازي نه پوهېږم په سیمه کې وسوځېده د هغه په وړاندې غبرګونونه ورځ په ورځ لویږي نن یو غبرګون د ملت پاله ډیموکراټ ګوند رهبر ښاغلي سرمد کاواجي نه ښکاره شو ښاغلی سرمد کاواجي زموږ د نن ورځې خپرونې میلمه دی ښاغلی کاواجي د دې موضوع په اړه تاسو څه وایئ دولت له ترهګرو سره د خبرو میز ته کښېني پایلې موږ ټول په خپلو سترګو وینو د ښار په منځ کې او په رڼا ورځ کې هغوی زموږ هېوادوال سوځوي ترهګر ښار ته راښکته شوي ترهګر د ښار په مرکز کې خپل زور ښکاره کوي دا لوبه راته اشنا ښکاري دا د خپل منځي جګړې پیل دی ملګرو خو موږ هېڅکله هم دې لوبې ته اجازه نه ورکوو چې ورور د ورور په مقابل کې ودروو موږ خپل دقت او پام له لاسه نه ورکوو او موږ به له مشروع له لارې خپلې ټولې غوښتنې پیل کړو قدرمنو لیدونکو له یوې لنډې دمې وروسته به راوکړو کایا د سرمد دا خبرې مې هېڅ خوښې نه شوې ډېرې کلکې خبرې ونه کړې که داس خبرو ته دوام ورکړي زموږ د پروژې یوه پښه به ماته شي کوڅې به غلې پاتې شي ستا په ان څنګه به وي چې خپل یو کس د هغه په ځای وټاکو څنګه چې تاسې مناسب ګڼئ هماغسې وکئ څه شوي کایا غلې کېناستل تا سره ښه نه ښکاري دا خو ستا تخصصي کار دی ته ولې نه پوهېږې که زه یې وژلی وی بیا زه ښه پوهېدم چې تا نه وژنې کایا زه هېڅکله له تا نه تېرېږم ستا په څېر سړی خو په ترکیه کې څه په ټولې نړۍ کې هم نه پیدا کېږي کایا
اوس خو ژغورل شوې خبره مه اوږده وکایه وژغورل شو خو عاقف ته هم زیان ونه رسېده او هغه خپل قسم له موږ نه واخیسته که نه څه شوي تاسو ولې خاندئ ښاغلیه عاقف یوازې د ثابت مړی ویوړه ژوندی نه دی وړی ثابت به له ساعته وروسته د عاقف د سترګو په وړاندې یعنې څنګه زما له خبره پرته مو کوم کار کړی دی په تماشه یې وبه یې وینئ ومه غوښتل چې تاسو لږ حیران کړو رزیلان کم عقلان زه به ټول یو په سر وولم ښه د هغوی دا کار به بې ځوابه پاتې شي ها زموږ په ځای برید وکړه زموږ ملګري ووژل د دې هر څه حساب یې ورسره نه کوو حساب یې ورسره کوو خیري ډېر حساب یې به ورسره وکړو همداسې نه ده ثابته ثابته ته ښه یې که نه ثابته کومه ستونزه خو به نه لرې نه ښه یم ښه نو څه وکړو کوم ځای کې چې پاتې ول هماغه ځای دوام ورکوو دا کار شاته تګ نه لري ملګرو اوف دا لاره خوشی کوي لرې شه وروره له مخه مې لرې شه که نه زه بیړه لرم دوی څه کوي وایي ستاسې په څېر خلک دې مسله کې ځای نه لري نور نوبات مه کوه ما د دې کار لپاره ټول ژوند قربان کړی یو ځل پوښتنه وکړه ځان پوه کړه موږ دې مسلک لپاره خپل ټول ژوند پرېښی بې شرمې ښځې زه ډېر ښه پوهېږم چې چاته هلته رالېږلی اندېښنه مه کوه د امر په توګه یې موږ ته رالېږلی توبه استغفر الله توبه لرې شه وروره لرې شه زما خبرې ښې واورئ تاسو ته ځینې خبر لرم په خپلو پلانونو کې مې لږ بدلون راوړی بدلون دې راوړی هو د خپل منځنۍ جګړې لپاره مو یو اړین ګام پورته کړی یوازینۍ ستونزه مو د ملت پالو کسانو د ضعف ټکی دی دا کار به هم د ملت پالو رهبرانو په ترور سره حل کو ملګرو که اوس موږ غواړو چې 2011 او 2013 کې ځان وژغورو لومړی باید څه کال نه په ډېره ښه توګه ګټه واخلو ولې ښاغلیه ځکه چې څه کال زموږ لپاره د مړینې او ژوندینې کال دی که چیرې سم حرکت ونه کړو بیا 2011 او 2013 کال هیر کړئ نو باید زر یو کار وکړو کوو یې لومړی باید د ګوندونو بندولو لپاره ډېر توکي جوړ کړو هر څنګه چې کېږي باید د ټاکنو لپاره خلک ټوټې دم نه کړو کله چې خلک یو ځای شي نو زموږ کار هم ناسانه کېږي د دې کار بوی باید دا ځل ډېر زر راوخیږي هېواد کې باید یوه ګډوډي رامنځته کړو باید د خپل منځۍ جګړې کار لا هم تیز کړو هو ډېر وخت کېږي چې سرمت کاوجي په نوم د ملت پاله رهبر له کارونو نه خوښ نه یم د دې سړي اراده ډېره قوي ده موږ سره کار کولو ته ډېر لیوال نه ده هو د همدې لپاره هغه وژنو او د وژلو پرېکړه یې د کردانو په ډلې اچوو هغوی حسن هم د دې کار مسؤلیت په غاړه اخلي له دې نه وروسته به ملت پاله کسان او د هغوی ملګري به د کردانو ښکار شي په دې خو ښه پوهېږي نور کارونه به په خپله مخته لاړ شي رسنۍ به هم خپلې خبرې بدلې کړي حسن هم د خپل منځي جګړې سرلیکونه چمتو دي سمه ده ښاغلیه دا کار څه وخت وکړو سبا آن هم دا نن ولې سبا ته په تمه شو سمه ده ښاغلیه زه دا کار سرته رسوم کردان ورونه مې زما خبره په ځمکه نه غورځوي پیکاسا دې کار کې لاس وهنه وکړه تر کومه چې پوهېږي موږ سره ځینې کردان شته چې دا کار کولی شي شته ښاغلیه هغوی هم ستاسې د امر په تمه دي چمتووالی هم بشپړ دی لکه یا سره یو ځای لاړ شه دا کار حل کړه په سترګو ښاغلیه
باور وکړئ زه به بیرته را ژوندی کړم ښاغلی پیسه ګوره وبه ګورئ چې له څه ډول پلانونو سره ستاسې مخې ته راځم تاسې ته ثابتوم چې زه کوم عادي کس نه یم ښه موږ تللی شو څارګر صاحب ثابت وروره څه خبره ده خیري دا کار یې زما پان ښه نه دی خیري دا کار ډېر اوږد نه شو که زموږ د ځان په بیان وي دا ځل هغوی ټول واژنو کله مرګه ډارېږي بیا موږ سره مزه دا ځل موضوع جدي ده کیدای شي هېڅ بیرته رانه شو دا واخله ډارېږم خو تاسې سره ځم وروره وایي چې ډار دا جال مخه هېڅکله هم نشي نیولی څارګر صاحب همداسې ده که نه همداسې ده خو یو متل دی وایي یګری مردي ګوریزس هغه په ځانګړو حالاتو کې کارول کیږي که داسې وایي بیا پاتې شه نه زه له تا سره ځم د حالاتو مې مناسبه خبره پیدا نه کړه سمه ده خیري هسې هم د خبرو کولو وخت نه دی د پیسه ګور دفتر ته ځو له دروازې نه یو ولو او دننه کېږو څه نظر لرې ها ستا چې خوښ دی نو زما هم دا کار خوښ دی ثابته ثابته وروره ثابته ناروغ خو به نه په تا څه شوي وروره ته ښه نه ښکارې یو ډاکټر ته دې بوځو نه اوس زه ښه یم یوازې سر مې لږ څه تاو شو راځئ چې زو دا کار باید خلاص کړو لږ د سړي په څېر موټر وچلاوه دا تاسې ته 40 سایز درکړی ها الله توبه خدایه دا څه حال دی د ځان وژنې هڅه کوې که څنګه که داسې کوم نیت لرې لاړ شه له پله نه ځان وغورځوه بس که خورجانې ته لږ پام وکړه له سره څراغ نه تېره شوې زه له سره څراغه نه یم تېره شوې څه خبره ده ولې داسې بیروبار ده دې وخت کې بیا بیروبارم جوړ شو یوه شېبه صبر وکئ هم ملامته او هم غوسه کوې خبره دې ډېره اوږده کړه والله خبرو ته دې پام کوه زه ستا خور نه یم پوه شوې ته څه ډول سړی یې ها هېڅ پوهه نه شوم ته څه ډول ښځه یې څه بل کار نه لرې ها زه له دې ځایه لاړه شه رڼا ممدوحه ته دلته څه کوې هېڅ له دې ځای نه تېرېدلم جنجال مې ولید راښکته شوم ته چېرته ځې هېڅ همداسې تېرېدم چېرته تللې هلته تللم نو ما ته راتللې نه همغې خواته تللم یو ځل به مې ته هم لیدلی وې خو هلنه وروره ته څه کوې لاره دې بنده کړې ده یوه شېبه وروره یوه شېبه پرېږده چې خبرې وکړو سمه ده ما استعفا ورکړه ته رښتیا وایې ما هم ورکړه استعفا دې ورکړه خو ولې د هغه له امله نو ممدوحه ما یو غلط کار وکړ څه دروغ ووایم زړه مې ډېر مات شو هیله کوم ما بخلی شي سمه ده پوهېږم له تا مې ډېر سخت کار وکړ خو دا بېلتون په ما سخت تېر شو نن یو ځل بیا پوه شوم چې زما لپاره به له تا نه بېلتون ډېر سخت زما لپاره هم پام مې شو چې ته زما لپاره له هر څه نه بارزښته یې زما له کار نه مسلک نه مې له هر څه نه راته بارزښته یې ممدوحه خوشحاله شوم چې له تا مې دا خبرې واورېدې ښه نو اوس څه وکړو نه پوهېږم دوه لیونیان چې یو ځای شي هېڅ نه پوهېږم چې څه به وشي خیر دی نور هېڅ نه جلا کېږو اندېښنه مه کوه نور هېڅ کله هم نه جلا کېږو ژمنه کوم زه وروره لاره خوشې کوي اوس د لارې په سر ولاړ یو ښه به وي چې یو ګوښه ځای ته لاړ شو سمه ده توبه خدایه دوی څه رقم موټر دې لرې کړه هله زر کوه سمه ده وروره دا دی ځي صبر وکړه
څنګه یې جمشیده؟ ښه یم ښاغلی پیکاسا. وسیم دلته دی؟ هو همدلته دی. د ملي بانس له کاره وروسته ډېر د باندې نه وځئ. راځئ مهرباني وکړئ. د خبرو کار ماته پرېږده پیکاسا. د دوی په ژبه زه ډېر ښه پوهېږم. سمه ده، ستا هنر به دلته وګورم. سلام دوی په تا زمری اتله جنګیالی. تاسې څوک یئ؟ زه دې ونه پېژندلم. څنګه کېدی شي ملګرو دې زما ویډیوګانې در ښکاره نه کړې؟ او زه ستاسې د دا یو مهم ساتونکی یم. دا سیمې د مشر نږدې ملګری یم. رښتیا پرون مې وایې؟ ورسره خبرې وکړې. د ملي بس وځولو نه خبر شوی. له ما یې وغوښتل چې تاسې نه مننه وکړم. دا ته څه وایې؟ مشر زما په اړه پوهېږي؟ څنګه به نه پوهېږي؟ ستا په څېر اتل، ستا په څېر زړور، ستا په څېر صادق سړی به څنګه نه پېژني؟ د خبرو په وخت کې غږ لړزېده. دې حالت ته وګوره. ته د خلکو لپاره څومره ستونزې په ځان ګالې. دې حالت ته وګوره چې ته پکې ژوند کوې. ستا په څېر ځوانان چې وینم سترګې مې له اوښکو ډکېږي. ښه اوس چې هغه دومره مالې نږدې نه پېژني ورته ووایه چې مالې دې ځای وژغوري. له پولې نه مې هاخوا ته تېر کړي. پولیس هر ځای کې ما لټوي. خیر دی مالې دې ځای بوځه. چېرته دې بوځم؟ تا خو دا مبارزه نوې پیل کړې ده زمریه. ته نه غواړې چې لا لوی ګامونه واخلې؟ ته نه غواړې چې هغه نوم دې د ماهر چیکور کماس په څېر انقلابي کسانو په تاریخ کې ولیکل شي؟ په اصل کې اوندر له تا هم دا غواړي. دلته د همدې لپاره راغلی و. رښتیا وایې؟ اوندر زما لپاره همداسې یو فکر لري؟ البته چې همداسې یو فکر لري، خو البته که ته د هغه تمه په اوبو لاهونه کې. البته چې نه یې لاهو کوم. ښه ده. ښه نو زه څه وکړم؟ اوس وګوره داسې کېږي. ښه وخت زما راغی. ژوندی اوسه امیر صاحب. نجیب امیر بېرته راغی. نجیب امیر؟ امیر صاحب تاسې دلته څه کوئ؟ بیرته لاړ شم نیازي. امیر صاحب بخښنه غواړم، دی حیران شوی. هغه خو تل داسې حیران وي. ټول ماته غوږ شوي. هېڅوک به هم چېرته نه ځي. ټولې تبدیلیانې لغوه شوي دي. زه هم خپلې دندې ته بیرته راغلم. دلته څه خبره ده نجیب امره؟ له ما سره راشه ښاغلي سویل. غواړم تاسې ته یو څه درښکاره کړم. مهرباني وکړئ چې د یحیی کوټې ته ورشو. مهرباني وکړئ. دننه راشئ. ښاغلی څارنوال صاحب. چېرته وې نجیب امره؟ دا هماغه کیسټ ده چې تاسې ته مې په اړه ویلي وو. ته راکه چې ویې ګورو. وبه ګورو چې دې کې څه دي. ته چاره لګلې؟ تا ته وایم حال پر لما غوښتنه کړې وه چې د هغه کمره جوړه کړم. ما هم عاطف ته ورکړې وه. هو امیر صاحب په یاد مې شو. کله چې ما وکیل دې کوټې ته راوسته عاطف کوټه کې کمره کې ګوتې وهلې. ښکاري چې روښانه پاتې شوې. ته یې شکنجه کړی؟ ډېر ښه. دلته راشه. صبر وکړه. غږ دې ونه باسې. صبر وکړه څه کوې؟ صبر وکړه مه کوه وروره. وای ظالمه ته دې وکیل ته وګوره. بې شرفه. د تبدیلیانو د لغوه کېدو خبره له کومه شوه؟ دا پرېکړه تاسې نشئ کولی. واس وګوره. واسې درته ښایم. ما دا پرېکړه نه ده کړې. زما پرېکړه دا ولې سوې؟ خیر راغلی مدیر صاحب. خیر صاحب. له دې وروسته نجیب امر بېرته خپلې دندې ته راګرځي او د ډلې ټول ملګري هم. ولې لیدل نجیبه؟ تا ویل چې زه یوازې پریښی یم. ناڅاپه دې ولیدل چې ستا شاته څوک ولاړ دي. له دې وروسته شاته تګ یا هم ماتې منل نشته. بل ځل داسې څه ونه اورم. سمه ده مدیر صاحب. زه به څنګه شم مدیر صاحب؟ دا پرېکړه به نجیب امر وکړي. کېدای شي وبه غواړي چې د مرستیالې په توګه ورسره پاتې شئ. د مرستیالې په توګه؟ که دا دنده نه غواړئ وان سیمه کې یو خالي بس شته. تاسې خپله پوهیږئ.
حالی نو خپل کار پایل کوي نجیب امره لومړی هغه وکیل ونیسئ او رای ولئ په سترګو ښاغلیه هو لږ پاتې و چې هېر مې شي ومې غوښتل په خپلو لاسونو یې درکړم په خیر راغلی نجیب امره ډېر شکر هله نو ټول کسان چمتو که چې حرکت کوي سمه ده دنده موږ ته په تمه وه همدا سړی دی هو پیکاسا یوه عاجله پیښه وشوه څه شوي سویل نجیب امر بیرته خپلې دندې ته راوګرځېد چټیات مو باید څنګه کېدای شي له هغه سره داسې ویډیو شته چې وکیل سالم لاندې راغورځوي د ولایت امنیت مدیر دنده ورته بیرته ورکړه فکر کوم له لوړ ځایه ورته امر شوی و حالت نه ښکارېده دا خبره له کومه شوه او بله دا چې هغه سړی اوس وکیل پسې ورځي که هغه سړی ونیول شي هر څه به ورته ووایي پیکاسا دا کار باید زر تر زره حل کړي سمه ده یو کار به وکړم سمه ده سمه ده په خبره پوه شوې که نه دا سړی د کردان عملیات تر ټولو لوی دښمن دی د مرګ ستاسې د ژغورنې په معنا ده او د اون در تمه خو به غلطه نه ثابتوې که نه پوه شوم ښه نو څه وخت دا کار وکړم ولې نن ونه کړو ځوانه جنګیالیه ولې په تمه شو جګړه نه ځنډېږي ستاسې دښمنان هره شیبه کار کوي نن دا کار کوم د رزل په سر په مرمۍ ولم او دوزخ ته یې لیږم وروسته له هغه به اون در هم همداسې ستا سر ښکل کړي هله نو مهارت دې ښکاره که امر صاحب څه مې چې واورېدل رښتیا دي ته مې نه وینم همدوها کومې لوبې ته خو نه ځو که نه خدایا ډېر شکر ښه نو اوس څه کوو حرکت وکړه چې ځو پیکاسا نجیب امر حرکت وکړه د وکیل نیولو ته ورځي سمه ده زه را رسېدلی یم تر څو چې را رسېږي کاروایی ختم کړم ښوونځي ته تللې وې سمه ده ګرانې زما ډېر حیران کړم ښاغلیه بخښنه غواړم دې خبره راغلم پخوا مو سره نه وپېژندلې دا زما مېرمنه ده خوشحاله شوم دا هم زما لور ده ممدوحه دا ښځه دلته څه کوي نه پوهېدم امر صاحب که ثابت مړ شي څنګه مړ کیږي عاکفه امر صاحب یو بد خبر را ورسېد بیا څه شوي یعنې غواړې خپل اظهارات بدل کړم مخکې شه زر کوه دغه خپرونه تاسو ته د شفا انارو جوس لخوا وړاندې شوه د انارو ټولې اوبه شفا کېدی نشي
ستړي مشئ دا شمشاد دی او تاسې د 10 بجو مهمه او وروستي خبرونه ګورئ. د پکتیا ولایت د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان شوې. ټاکنو کمیسیون د پکتیا ولایت د ولسي جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړې. محمد ابراهیم غښتلی، ډاکټر یارباز خان حمیدي، نصیب مقبل، سید حسین ګردیزی او راضیه سادات منګل تر نورو زیاتې رای وړي او ولسي جرګې ته بریالي شوي دي. د کابل ولایت د ټاکنو لومړنۍ پایلې لغوه شوې. د شکایتونو کمیسیون لپاره د کابل د رایو بیا شمیرنه او څیړنې تصمیم سخت کړی او له سره د څیړنو پریکړه وشوه چې وروستۍ پایلې به هم